جی کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایو تاسو ته خپرونه خصوصي خپرونه ده او د اختر ورځې شپې دي. زه به ورته داسې نه یم چې د اختر ورځ ده، د اختر ورځې شپې دي. ولې چې اختر پوره هفتې پورې اختر وي. اکثره پکې د ماماګان او دا پکې ترګان او دا پکې چې کوم رشته داران د مصروفیاتو په وجه باندې بیا 2-3 ورځې پس راشي. اختر خو یو پوره هفته بهر د اختر د خوندونو د خوشحالیانو نه خوندونه اخلو. او نن خصوصا خصوصي خپرونه ده د پخوانی چیف جسټس اف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب سره. او یقینا هغوی سره خپرونه کې چې د بریک نه وړاندې چې کومه دمه وه دمې نه وړاندې ما کلي ته یې وګرځولم. بلوچستان کې ښه ډېر وګرځېدو، سکول راته رایاد شو، هغه د ټاټ کلچر نه خبر شو. بیا د هغه د اختر د ورځې چې کوم هغه اوس خو روایات داسې لږ چینج شو. مونږ په ځانونو کې په کلتور کې بدلون راوستو. مونږ نه دی راوستی خو په زوره باندې زموږ په کلتور کې چې کوم دی نو شوی دی. او دغه ډېر د افسوس خبره ده او دا زموږ د کلتور کې د زیان خبره ده. خو بهر دغه روایات هغه مراجوندي که هغه روایات مو خواږه که د هغې چې کوم ملاحظې وي خوږې لحظې وي هغه هم درته خوږې کې نور به څه یادوئ تاسو چې یاره نن شه خپرونه راوړې اختر په ورځ هغه هم داسې خوږه خپرونه ده. که خواږه پکې نشته خو بیا هم خوږه ده. خبرو نه خوندونه اخلو ډېر. هغه چې ما تاسو ته وایي چې راځو داسې نو زه خبر شوی یم چې تاسو به د سیوایانو د ټیسټ نه هم خوند اخیستی او تاسو به چې کوم دی نو د مټایانو نه به هم خوند اخیستی. نن سبا مټایانو نه هم پرهیز کول پکار دي. پخوا چې کوم دی نو داسې چا مټیایي خوړلې وو نو بیا هغه پکې اکثر نه مټیایي کې څه نه څه لانجه راوځي. خو د ښه دوکان نه اخلی نو بیا به څه داسې څه نه کېږي. بهرحال دویمه چې هغه برخه ده هغه شروع کوو. د لالا په کیریر باندې هم ښه ډېرې خبرې شو. خو په کیریر کې دننه چې کوم هغه د هغوی کوم وایي زورور سړی خو دی. خو بهرحال دا یي چې د هغې ډېر زیات د هغې په شا یو بیکګراونډ مو درته وښولو، یو پس منظر و په هغې کې مو ګرځولو. ځکه خو انسان زورور جوړېږي او بیا چې دغسې خدمت کوي، خصوصا د مور پلار خدمت کوي، خپل لارښودان اساتذه کرام یاد ساتي، نو دا ډېره بهتره او دا ډېره عظیمه خبره ده. بهر او دا یو زه به وایم چې یو عظیم سوچ هم دی او دا د یو عظیم اخلاقیات دي د انسان. او بلکل چې هغه د تیر هیر یادونه چې کوم دي نو هغه ځان سره بلکل وساتي او چېرته هم نه هېروي. بهر دغه لالا راځو وایي ستاسو په دور کې بلکې کوم ځای کې سټاپ لګېدلی و، ما هلته فل سټاپ لګولی و چې وایي مشرف نه بعد مخکې نوځو. هغه اوس د دې برخه کې راځو. کله اناؤنسمنټ وشو چې یاره چیف جسټس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب دا سونه چې دا زما خیال کې مئی میاشتو 15 میاشتو 2005 جی دوه میاشت مخکې نه زما چې کوم د ډیو ډیټ و زما دغه ډیټ و 30 جون 2005 جی دوه میاشت مخکې زما نوټیفیکیشن راغلی و. دغه رجسټرار صاحب و هغه ما ته چې ریپورټ څخه زه واپس رالم وایي سر نوټیفیکیشن شوی دی جی ولې اوس پورې خو چیف جسټس شته وایي صاحب خو دا ګورمنټ د نوټیفیکیشن کړی دی. تقریبا دوه میاشت مخکې زما نوټیفیکیشن وشو. لیکن ډېر خوشحالي خبرو چیف جسټس جوړ. لیکن د دې نوټیفیکیشن مطلب جاری کېدو نه مخکې دله ډېر کیسې کہانی و چې کله نوټیفیکیشن جاری کیږي یا نه جاری کیږي یا څوک به جمپ کوي نور به څوک به چیف جسټس به جوړ شي داسې کیسې کہانی و. لیکن بیا دوه میاشت نه مخکې زما نوټیفیکیشن جاری شو. سمه ده. هغه وخت یادېږي درته چې مطلب نوټیفیکیشن وشو داسې زړه کې څه داسې خوشحالي څه قسمه کیفیت څه دا چې کوم پاکستان جوډیشري ده نه دی د دې هایسټ پوسټ چې کوم دی نه د چیف جسټس پاکستان دی. جی دا موږ غلط وایم د چیف جسټس سپریم کورټ د چیف جسټس سپریم کورټ نه دی. کانسټیټیوشن چې تاسو ګورئ نه جی کانسټیټیوشن کې دا لیکلی دی چیف جسټس آف پاکستان
چې کوم وخت ظاهر دی کې ډېر خوشحالي خبرو بیا خدای تعالی ډېر شکر ما ادا کړی خپل کور والا خپل بچیان ته مې اطلاع کړی نور چې کوم خپل ملګرانو هلته جج صاحبانو هغه معلومو شو وایي دومره خو دا خو نه دی عام خبر دا خاص خبر دی جی بیا مطلب ډېر زبردست امپریشن و بیا ټلیفونونه کیسې کہانی به شروع کړي والدین ذکر روایت نه نه والد صاحبه وفات شو 1987 کې الله دې وبخښي جی هلته کوټه کې بیا والد صاحب وفات شو چې کې جج جوړ شوی یم هلته کوټه کې جی جی 1991 په جولای 18 تاریخ جی 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 الله دې هغوی ته هم جنتونه نصیب کړي آمین اول والدین بس بچیانو کور والو نور رشتهدارانو ښځې سمه ده ویلی کېږي چې بی د خپل وخت کې بلکې تر اوسه چې څومره چیف جسټس اف پاکستان راغلي دي ټول نه زیات سوموټو ایکشنز تاسو اخیستي دي بنیادي وجه څه وه چې نه دا ګوره ښه کوېسچن ته کړی دی څه دی چې زه تا ته ایکسپلین کوم دا چې کوم سوموټو ایکشن دی نه دا کانسټیټیوشن لاندې یو آرټیکل دی 184 سب آرټیکل 3 هغه اختیار ورکوي سپریم کورټ ته کې سوموټو ایکشن وکړي زما په ذهن کې چې کوم وخت د جوډیشل سروس کې رالم هلته کوټه کې یا کوم وخت کې زه ایډوکیټ جنرل جوړ شوم یو شی و هغه دا شی دی چې کوم پاکستان کې چې کوم غریب دی یا مسکین دی د دې پوښتنه کېدو دپاره څوک نشته د ګر چې کوم سیسټم دی دا هر څه چې تاسو وایي پارلیمنټیرین سیسټم دی یا پریزیډنشل سیسټم دی یا د بیروکریټس دی دا ګرد خپل کور دغه ساتي نور چې کوم دا خلک دی نه دغه د داسې خیال کوي چې لکه د دې غلامونه هغه وخت څخه زما په ذهن کې دا یو شی و چې کوم وخت زه هلته جج جوړ شوم بیا چیف جسټس جوړ شوم زما ډېر خواهش و چې هر چا ته که څومره کېدای شي ریلیف ورکوم غریب دی داسې پرټیکولرلی جیل ته تللی وم جیلو وزټ کړی و دا ګرمي و دا فلک دې وجه څخه ما یو محسوس کړی و چې دلته ډېر ګیپ دی سم ګیپ کوم یو دی چې ګډ ګورننس نشته اوس ګډ ګورننس نشته ګډ ګورننس په غیر موجودګي کې دا چې کوم خلک دی دا چې کوم غریب خلک دی ډاون ټروډن دی د دې څوک مطلب پوښتنه والا نشته دې وجه څخه دا چې کوم سو موټو دی دې په وجه څخه د دې چې کوم فنډامنټل رائټس دی چې کوم د دې بنیادي حقوق دی نه هغه دغه ته نه ملاویږي چې ښه ګورننس به جوړ شي دغه ته ملاو شي دا وجه څخه کانسټیټیوشن لاندې دا چې کوم سو موټو ایکشن دی هغه دغه لپاره ما هلته سپریم کورټ کې یو سیل جوړ کړی و هیومن رائټ سیل هغه نوم هغه لاندې یو ما ډایرکټر جنرل هم مقرر کړی و بیا ولې چې کې یو درخواست رالی درې درخواست رالی خلک ته ریلیف میلاو شو بیا دا چې کوم داسې میسیج دی نه ګرد پاکستان هر کونے پورې دا میسیج لاړ کہ بھائی یو درخواست ورکوا سپریم کورٹ ته چې کې سپریم کورٹ هلته چیف جسټس صاحب دغه باندې آرډر پاس کړي بس په کار به وشي خیر دا خبر هم غلط و لیکن امپریشن جات سے جوړ شو موږ خو هلته خالي مطلب جورسټیکشن ایکسرسایز مطلب کړی و کہ کوم وخت موږ کتلی و کې دلته پکار دی کوم شی پکار دی کہ دا چې کوم پبلک ان لارج د دې چې کوم بنیادي حقوق دي د دې نفي کیږي چې د دې نفي کیږي د وجه څخه ما ویل کې دا ضروری دی بیا لیکن ایس او پیز هغه لاندې ما جوړ کړی ایس او پیز سټینډینګ اپریشن دغه کړی اپریشن انسټرکشنز دغه کې دا و کې دا نه دی کې تقریبا روزانه تا
1500 یا څومره درخواستونه ملوي چې ګرد هر چا باندې دا دغه باندې حکم نه کېدی شي هغه کې مطلب موږ دغسې یو سیسټم جوړ کړی و سیسټم کې اعلان دی چې دا چې کوم سلیکټیو کیسز دي هغه چیف جسټس له راځي نور چې کوم سلیکټیو کیسز نسته هغه چې کوم مطلب ایڈمنسټریشن دی ایس او پی لاندې ایس او پیز لاندې هغه چې کوم ډي جي دی یا نور هلته سټاف دی هغه ته ولیکي که د دې دا ګریونس دی د ګریونس ګوره قانون په مطابق دا پکارو قانون په مطابق د دې ګریونس دی لرې کوه بیا د دې امپریشن داسې جوړ شو کله لکه یو روز چې ټي وي باندې یو خبر راغلی و که یو کوچنی هلک دی هغه چې کوم دا تندور څخه څو 2-3 روټیان غلا کړی و هغه په وجه څخه مجسټریټ جیل ته واچو یاره ما ویل یار دا څه کیسه دلته غټ غټ خلک دی هغه ګرد ملک دولت لوټ مار کړی دی لوټ مار شروع کړی دی لیکن دا یو وړک هلک دی دا 2 روټي نور واسطه نه شی نسته کور کې نسته شی بالکل اوښه تشه یو ناسو هلته 2 روټي واخیستل دلته تاڼې کچهري داسې وشو بیا ما شپه ما دا کتلی و د امپریشن مې دې تا ته وایم ټلویزیون باندې راغلی و تقریبا زما خلک دا 11 په 12 بجې ټایم و زه خپل چې زما چیف جسټس هاوس و نه هلته زما دفتر و دفتر کې یو دغه ټي وي لګلی و ما ټلیفون کړی و خپل سیکرټري ته ما ویلې رجسټرار ته وه که د آی جي سند څخه به پوښتنه کوي که دا کیس کوم ځای کې رجسټر شوی دی بیا خیر هغه ته دومره همت ښه نه و چې که ما ته دا ویلی و چې که اوس شپه ډېر ټایم وشو اوس آی جي صاحب بیده به وي یا فلانکې ما ویلې نمبر 1 خبردار دی دویم خبردار دی چې هلته ډسټرکټ اینډ سیشن جج کوم هر شهر کې دا چې کوم شوی دی هغه ته هم ټلیفون کوي اول آی جي څخه پوښتنه کوي آی جي نه بعد هغه ته پوښتنه کوي تقریبا 10-15 منټ نه بعد ټلیفون راغلی رجسټرار صاحب ویلي دي سر دا حیدرآباد کې حیدرآباد سند کې دا واقعه پیش شوی دی هلته فلانکۍ پولیس سټیشن دی هلته د کیس جوړ شو چې کوم کیس جوړ شو بیا مجسټریټ صاحب ته پیش شوی و مجسټریټ صاحب دغه ته جیل ته لېږلی دی ولې جیل ته لېږلی و مجسټریټ صاحب دغه ته ویلي و که ضمانت ورکوه هغه وایي چې که زما سره ضمانت نسته مور و پلار ډېر مطلب غریب و هغه هلته راغلی و بیا هتکړۍ لګلی و جیل کې واچول څومره دی ما ویل عمر وایي څومره وایي تقریبا 9 کاله 10 کاله عمر وایي چا ما یاره ډېر غلط خبره ولی دا څه وایي آی جي صاحب وایي صاحب آی جي صاحب خپل هلته ډي آی جي دغه ډي پي او د چې کوم ایس ایس پي هغه ته انسټرکشن ورکړی دی چې اوس دا چې کوم هلک دی دغه ته خلاص کړو بیا ما ویلې دا څه وایي سیشن جج وایي سیشن جج ته ما ویلې ته پورته شه دا معلومات وکړه وایي هغه هم دغه معلومات کړی دی اوس سیشن جج صاحب و مجسټریټ صاحب د ګرد روان دی هلته جیل چې کوم دی نه حیدرآباد کې هغه ځای څخه خلاص کړي بیا مولوي صاحب وایي بیا هغه د آی جي صاحب وایي چې که جي موږ سبا تاسو ته رپورټ ولیږم اوس حال فلحال موږ دغه ته خلاص کوم د دې هلته یو مکراني ملا و د دې کور هلته مکراني ملا کې د دې کور دی موږ هغه کور ته دغه ته وړم پلار نیکه ته دا هر څوک چې هغه حوالې کوم ما ویلې دا څنګه کېدای شي ورته دا ځای پورې ستا کار ټیک دی لیکن نور چې کوم کار دی دا ورته اوس شروع کوه سبا تقریبا 9:30 بجې زما عدالت شروع کېږي د دې رپورټ ما ته ولګوه که دا ولې کیس رجسټر کړی و چې که دا کیس رجسټر کړی و کوم جرم باندې کړی و یار 2 روټي باندې چلو ټیک دی ستا قانون چې تا ته اجازت ورکوي دا خو یو وړک هلک دی یار وړک هلک باندې هتکړۍ هم نه لګېږي نمبر 1 نمبر 2 هغه مجسټریټ څخه هم رپورټ واخله سیشن جج ته بیا یو امپریشن جوړ شو
سبا چې کوم وخت عدالت خلاص شو ګورد کسی دنیا ته معلوم شو دا یو کیس نه ډیر نور خلکو ته دا شانتي ډیر کیسونه داسې دا خلک کانفیډنس راځي صحیح هر څوک چې کې چا په کور کې مطلب چا سره بے عزتی شوې دي بچیان سره د دې کور والا سره د دې چې کوم انجلې دی هغه سره یا لوک سره هر څه چې دی دا یو چټي لیک دا دومره اکټیو وشو دا چې کوم سیلونه تقریبا 500 600 500 600 ډیلی بیا موږ دفتر ته غټ وشو خدای ته الله تعالی کړو چې هر څه چې موږ په لاس کې خدای ته خلق د خدمت لپاره دغه تکلیف ورکړي د دې شو موټو دا وجه نور نسته دا کې وجه سو کوئی ګورځي تاسو څه وایي زما تعلق دی مطلب دی پاکستانی زه پاکستانی زه همیش اول دا څه وایم مو ګڼم دا چې زه پاکستانی زما نیشن پاکستانی دی زما وطن پاکستان دی لیکن زما کور کوټه کې دی زما مور او پلار قبر الته دی مجھے دیره الته زما نفع نقصان الته کوټه کې ٹھیک ہے چې دلته راغلم نه زما دلته خو مطلب هیڅ شا سره مطلب نه تعلقاتو نه چا سره دوستیو نه چا سره دشمنیو دی وجه څخه ما ته مطلب دومره فری هینډ ولې دا چې کوم دی نه دلته ماما کاکا پکې نو ها څوک نو څوک سفرشیم نه دومره خدای تعالی شکر دی الته بلوچستان کې هم دومره څوک من نه دی کړی چې کماله سفارش کوي چې دلته هم خدای دې دا شکر شو کې څوک همت چې چاته یو متل مشهور شو کې صاحب د دې سره کیس دی سفارش مګوره دغه لپاره ولې وایي چې دا ته ټلیفون ته وکړې نه سبا ستا کیس چپا کوي د بیغم شه هغه ویل کېږي چې څوک بل دی ستا کیس بچا پښ بیا چې دا چې کوم څو موټر دی دا سند کې پی پنجاب ډیر مطلب دا سه علاقې دومره امپورټنټ کیسونه دومره امپورټنټ کیسونه دا معاملہ هغه دی بیا خدای وجه څخه خلق ته دا شی معلوم شو چې دا موږ حقوق دي چې تا ته شمنه تو استاد مشرف خبر کړو نه مشرف صاحب زما خلاف دا یو مابین کې یو رالی د ډیر هغه امپورټنٹ کیس دی جی هغه و جی دا پاکستان سټیل مل پی ایس ایل هغه وخت حکومت داغه ته پرایویټایز کړو هغه چې کوم پرایویټایز ډیل و نه هغه چیلنج وشو کوټ موږ لارجر بنچ مینه غټه چیلنج تا نه ججونه کښې نستل هغه چینج کړو موږ هغه چې کوم پرایویټایزیشن و نه هغه موږ سیټ اسایډ کړی موږ هغه کلدم کړی موږ یا دا غلطي نه کېدی شي هغه وجه څخه دا چې کوم مشرف شو نه مشرف خوابد شو دغه ته نه پکارو ولې خوابد شو دا خو زه شاید تا ته یو وایم شدې کې ستا په چینل په ذریعه څخه دا نیشن ته دا قوم ته دا به معلوم شي کې تاسو ته معلوم نه دي چې څومره استی خپل خلق حکمران استا سره دوکې کوي دا ګوره چې کوم دا پرایویټایزیشن وشو نه دا دومره ارزان پیسو باندې دا خرڅ کړی و چې څوک دغه نه کوي د دې زیات نه زیات تقریبا 21 ارب قیمت لګلی و 21 ارب کې 15 ارب د دې 15 ارب د دې سټاک پراته دا چې کوم مالونه خاصه ده نور تقریبا 4 ارب ریفنڈ کے دو دا پارا ڈیوٹی ہو 21 ارب کے نور داغا کے پیسے میں سے بینکوں کے پراتا ہو 21 ارب کے تاسو تصدے کڑے دا خالی سٹیل مل نہ دی ورکڑے ہو سٹیل مل نہ علاوہ دا دی پسنگ کے ډیر منسک دی سمرا اکڑو باندے ډیر ویلیویبل شاید گلستان حدید وائی سوا یا غتنا سوا بیا دای سره جی ټی هم مشتا یو پورټ قاسم نږدې جی ټی مطلب چې کدا څخه ټرین وړي التا څخه جهاز څخه به وړي نور دا خبرو باندې هم شاید څوک مطلب خبرت نه کوي
نور د دې چې کوم دا ډیل و نه ډیل لاندې څوک و دا ډیل پسې څوک و لاندې نه پسې یو جی سړی دی هغه چې کنګ آف دغه دی جی سټیلز آیرن هغه دی هندو هغه د نوم دی میتل د ګرد میتل دا دا چې کوم هلته ورکوي یا فلان کوي یا یونس حبیب سوري سنم دی هغه حبیب دا چې کوم نه دا ګرد دمي خلکو اصلي کیسه دا و چې کوم وخت کیس مطلب شروع شو دا هلته خبر وکیلان په خپل خله څخه موږ ته معلوم شو چې ته څه کیسه بیا موږ ډېر کاشیس اوس ګوره دا چې کوم سټیل دی نه سټیل مل ستا د مدر انډسټري دی ستا ډیفنس هر شی چې کوم ستا جوړیږي نه ټینک دی فلکې دی دا ایرکرافټ دی ګنونه دی دا سټیل مل جوړي سریه سټیل مل جوړي نور د ستر روډ ترقي ګردر چې کې دا سټیل مل جوړي صحیح چې کې دا شدي سټیل مل راغله و یو په هندو کې لاس کې هندو ستا دشمن دی بیغم شدا قرآن کې راغله دی صحیح دا ستا څنګه نه کیږي دا چې کوم کله دا وایم کې دې سره رورګلوي وکړه لکه چې نن سبا چې کوم حکمرانان دي د دې خو ډېر تعلقات دي هغه ته دومره شی نه دی معلوم چې دا ستا دشمن دی دا ستا دوست نه کیږي خیر دا چې کوم وخت موږ په نوټس کې رالي یاره دا خو کیسه یې بیا داسې کریم شو خدای تعالی ډېر شکر دی چې دا سټیل مل بچو شو سټیل مل خیر نفع یا نقصان دا کې خبر نشته یو خپل دشمن په لاس کې دا سټیل مل نه دی نن چې کې ستا ګرد اوس ستا افغان ټي وي پلیټ فارم څخه ګرد نن په اختر پر اوس دا اوس پروګرام ګوري هغه ته به معلوم شي چې اصلي کیسه دا دی هغه نه بعد دی په وجه څخه ولې شرف هغه سره شوکت عزیز یو پریم منسټر د دې په خپل انټرسټ چې کوم د خرڅ څه انټرسټ نور لاندې موږ ته نه دی معلوم لیکن دا انټرسټ کې دا خلک مطلب دغه باندې مطلب فیصله کړی دی څه وشي کې موږ دغه باندې خرڅ هغه نه بعد زما د دې تعلقات خراب شو سمه دا هغه ولې دومره شاید ایکسپیکټیشن نه و چې دا سپریم کورټ دومره آزاد دی زه نور یو خبر تاسو ته وایم ستا په زندگی کې یو سټیج باندې چې کوم پاورز ستا سره شته خدای تعالی طاقتو می ستا سره شته مور پلار دعا می ستا سره شته یارو نه دوستو می تا ته بیکم کوي ستا چې کوم کنټمپرری نور جج صاحبان دي هغه هم تا ته سپورټ کوي بیا خدای تعالی تا ته ایکسټرا آرډینری هیلپ ورکوي بیا دې وجه څخه خدای دې شکر دی موږ د اول چې غټه فیصله کړې د دې په ملک په باره کې سمه سپریم کورټ او های کورټ کم سټیج راشي چې هغه بیا اکټیو شي اکټیو وي خو چې هغه بیا مطلب یو فیصله کوي یا یو سیس یو کیس واخلي کم ټایم دی د دې کار کم ټایم شروع شي نو وخت چې کله دغه پټیشن راځي پټیشنونو روزانه راځي پټیشن میں درخواستونه روزانه راځي روزانه دا فیصله کوي دا کې دومره شی نشته لیکن دا چې کوم هائی پروفائل کیسز دی نه دا کله کله راځي هائی پروفائل کیس روزانه نه راځي لکه نن سبا د پاناما کیس نه چلیږي دا هائی پروفائل کیس دی دا چې کوم دا ډول کیسونه دي دا کله کله راځي دا چې کوم مطلب موږ دغه مزما خلاف دا چې کوم مشرف ما څخه غوښتیو دغه استعفا ما دلته غوښتیو خپل چې کوم د دې د چیف اف آرمی سټاف چې کوم دفتر دی نه هلته پنډای کې نه جی ایچ کیو نه د دې چیف اف آرمی سټاف یو هلته پنډای کې دفتر دی چیف اف آرمی سټاف هغه وخت کې پریزیډنشل کیمپ آفیس هم و ولې دا چې کوم اصلي پریزیډنشل دوه دی کنه جی دا وجه څخه هلته ما ته غوښتو کې استعفا ورکړه ستا باندې دا چارجز دي یو نه الزامات کو څومره خبر نشته څومره لاس کې ونیولې پرچی دله دوره کړې
پنځه شپې دغه جرنیلان د سره راغلي ولته ما سره ناست ولې داسې کوي ولې دا نه کېدای شي this is all rubbish ولې دا خو ګرته هماغه ټایم تاسو انکار وکړو چې هغوی ناست وو تاسو انکار ما ولې نه کوو هغه وخت کې تا ته خدای تعالی به همت ورکړي طاقت ورکړي سړیا فیصله وکړه چې کله ته فیصله وته کړی خدای تعالی ستا سره ولیاړ دی کړه قوم ستا سره دا چې کوم فیصله وشو نه هغه نه بعد زما خلاف چې ما انکار کړو نه نور خو دا خو پوه شو چې اوس چې دی څخه زما ځان خالی یو طریقې څخه خلاصیږي چې د دې خلاف یو بدعنواني د ریفرنس داخل کړو هغه دې کړی ما ته کور ته بند کړی زما بچیان سره ګرد وړوکی قیدي مو جی وړوکی قیدي و هغه بالاش دی نو ما وړوکی قیدي ګرد وجه خپل بند شو یاره بیا رالی لغه لیټر پروانه موږ دا خپل پښتو کې دا چې کوم سمونه نوټس راځي نو ورته وایم پروانه رالی پروانه څه دی بھائی فلانکې روز ستا پیسې دي کوم ځای کې پیسې دي سپریم جوډیشل کونسل کې هغه نه چې کوم روز دا زما خلاف کاروایی شروع شو ماښام ګرده ایجنسیان والا نور د دې خلک د اډمنسټریشن والا ګرد رالی ګرد ګاډیان چې کوم زما په کور کې ولاړو نه سرکاري ما سره خو ګاډي نه وه وخت نه ګرد زما ګاډیان پورته کړی یوړ چې کوم وخت زما پیسې رالی زه حیرانم بیا زما میډم زما وایف ما ته ویل ولې څه فرق بېغم شم پوښو باندې ما ورته تا څنګه چیرې ځې ولې ځې ستا سره نه ځم ما چې کوم مشر ورور دا نه بچی دی نه زوی ډاکټر صاحب وایي دا به کور کې پاتې شي ولې زما درې ډاټرز دی جی وایي دا به کور کې پاتې شي دا پروټیکشن پکار دی زه به ستا سره ځم هغه ضد کړی زوی کې یا زه بابا سره ځم ته کور ته پاتې شي خیر لیکن دا تا ته معلوم دی چې مور لیک ډومینیټینګ پوزیشن کې و هغه خپل بچیان ته یو خبر کولی شي یا تاسو کې نه دلته زه ځم چې کوم کور څخه ووتل پوښه باندې هغه ګاډیان ماډیان نه و بیا دا د معزولۍ نه پسې کومه جی چې څخه ووتلم ګوره دلته تصویرونه ډېر شته تاسو چې کوم دا چلئ نه پروګرام هغه باندې وچلاوه څو شپې لاړم بیا پولیس والا ډله دوره آی جي صاحب هغه وخت چې کوم ایس ایس پي صاحب و ګر ته لار بلاک کړی ولې به تاسو لار بلاک کړئ زه موږ ګاډۍ راوړو بیا ګاډۍ کې کښېنه یا ولې ګاډۍ راوړو تاسو ګاډۍ یوړ موږ ګاډۍ کې نه کښېنو ها دا بس جټکې د کیسې د کہانی په زور اور لاړم د بلوچستان هاوس پورې بلوچستان هاوس کې چې موږ رسېدلم هلته دا هغې ګاډۍ چې کوم ما استعمال کړو نه هغه راوړی و ګاډۍ بیا زما سره هغه مین هینډلینګ هم کړی مین هینډلینګ کې ما د دې سره واخیستل چې پوش کوم دغه ګاډۍ کې ما رجسټر هغه تصویر راغلی دوه تصویرونه راغلی وو یو 9 مارچ والا چې زه ناست وم د دې په خپل د دې دفتر کې ګډ جنرالان ناست دي یونیفارم کې پر وزیر اعظم ناست دویم دا چې کوم مین هینډلینګ والا تصویر زما مشتونه څخه واخیستل کشي کړو چې ما ته به واچو دا چې کوم دا وایرل وشو دا چې کې وایرل وشو ګرد بیا دنیا پورته شو صحیح دا د مینوایل دغه بلوچستان اوس لکه دا ما تا ته ویل بلوچستان په خپل دغه د وطن دی کور دی بیا زه لاړم دلته بلوچستان اوس کې هغه الګ مطلب چې کوم خلک ډېر شناخته د ګیټ خلاص کړی و چې راځه صاحب دی نه خیر هلته لاړم بیا دا نه دی ظفرالله جمالي صاحب جی میر ظفرالله خان جمالي ظفرالله خان جمالي زما ډېر فیملي تعلقات دی سره هغه چیرې بار تللی و بیا هلته څوک هغه ته اطلاع ورکړی و چې داسې واقعه پیښ شو زما ویلي و دغه هلته بلوچستان اوس کې رسېدلی ته ورسم خیر هغه خپل موټر کې لاړې ته ناست یم یو کمرې کې خیر دا کښېنستل
ما ته ویلې لږ ارام کوه یو مشوره به وکړم مولوي صاحب وایي دا څه فیصله دی ستا ښه جي ته دا رزسټ کوې یا کمپرومایز کوې ښه جي اوس هم ژنده دې پوښتنه وکړه ما ویلو زه رزسټ کوم زه دا اپوز کوم دا غلط فیصله دی زه د هغه باندې کمپرومایز نه دی یا هغه د خدای د کور و دی هغه ما ته اول جواب نه دی ورکړی وایي ټیک دی لیکن زما یو شرط دی ما ویل څه شرط دی زما کور والا هم سره د دې کور والا هم بل کمرې کې هغه ناست و وایي زه هر یو شی کولی شم زه ستا سره ولاړم ګرده بلوچستان ستا سره ولاړې اسمبلی هر یو شی هر څوک سبا دغه کوي ستا پر رجسټ کوي لیکن دا زما خور دی زه دغه ته نه پرېږدم دا ستا سره اوس دی بس دا زما خواست دی زه خپل کور والا او دغه ګاډي کې سپور کوم واپس وړم چیف جسټس هاوس ته بیا ته دا زه څخه زه ګاډۍ تا ته ورکوم دا ورسه ما ورته ویلې که داسې وکړه یو موږ دلته وکیل صاحب و هغه شپو کې سپریم کورټ بار ایسوسیشن پریزیډنټ منیر اے ملک ما ویلې منیر اے ملک راوغواړه بلکل ټیک بیا ته ټلیفون کړی منیر اے ملک راغلی زه خو لاړم بیا منیر اے ملک ته سپریم جوډیشل کونسل په پیشي دپاره زما کور والا لاړو واپس افter چیف جسټس هغه نه بعد تاسو ته معلوم دی چې کوم خلکو نه دنیا ګرد پاکستان کې داغه ته دومره معلوم وشو چې دا چې کوم چیف جسټس و دا دغه لپاره د دې خلاف وشو چې د رول اف لا باندې بلیف کوي هغه وخت کې تاسو د شاجي یو نمبر یو نور خبر کوم دا چې کوم نن سبا ستا پولیټیکل هر څوک ګرځي نه د دې جرأت هم نه و چې دا مشرف مخالفت کولی شي دا خدای تعالی کار دا اوس وایي چې یاره به نه اوس ډکټیټر وایي دومره چې خدا نه خواسته دا څه وایم یاره ملک دا بدقسمتي دی چې څوک ډکټیټر راځي دا د دې لاسونه موچي بس دا چې کوم هغه وکلا صاحبان خپل لاس کې دا شی واخیستل بیا یو موومنټ شروع شو وکلا تحریک شروع شو اول خو نو څوک دای سره نه خالی کالا کوټ کالا ټای کالا کوټ نور دای سره څوک هم نه بیا خلک دای سره شامل شو زه کله کله دا وایم نه چې زه خپل کور څخه واځه وتلی مې کړه خپل وایف سره دا چې کوم نور څوک زما سره نه و نه اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ راہ میں ملتے گئے قافلہ بنتا ہے ایک ایک لوگ ملتے گئے بیا دومره خلک هغه په د مین وایل دغه ته وشو کې موږ یو پروګرام هلته لاهور کې 5 مئی 2007 باندې هغه روز چیف هاوس څخه چې کوم موږ مطلب جلوس روانه وشو گرد پاکستان خلق اسلام آباد څخه لاهور چې کوم جی ټی روډ لار دی دا زما خیال کې 15 غنټې څخه زیات نه اخلي موږ تقریبا 24 غنټې کې ګرد دنیا شپو دلته خپل بچیان سره روډونه باندې ولاړ دا خدای تعالی مهرباني دي مور او پلار دغه دی بیا تاسو کتل هغه بیا چې کوم هغه فیصله او عدالتي هغه زما په حق کې وشو 20 جولای باندې هغه روز هم یو بل ډېر خوشحالۍ روز لیکن دا چې کوم شرف نه دا خپل زړه کې بیا هم ساتلی و بیا دا فیصله کړی چې دا زه الیکشن کنټیسټ کوم یونیفارم کې هغه ته ډېر ریزسټنس اوس خیر هغه بنچ کې اول خلکو ما خپل انټینشنلی ځان لیر کړی ما ولې د دې دا نه دی که زړه کې راځي که زما سره دومره تعلقات نه ده یا دښمني چلیږي دا ولې بیا هغه نه بعد دا 3 نومبر باندې جی لګلی و مارشل دا سوی ایمرجنسي پلس وایي زه مارشل هغه
چې کوم 3 نومبر روز دی نه جی هغه پاکستان په هسټري کې ډېر امپورټنټ دی دا پالیټیشنز دا چې کوم جماعت سیاستدان دي دا عمره نه پیږي صحیح 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 زه تا ته یو نور دا کوم چې کوم وخت دا مومنټ را روانو نه پرټیکولرلی چې کوم روز زمال ته پیشیو نه دا سپریم جوډیشل کونسل په مخه دا ګرد موست ریسپیکټفل غټه غټه لیډران همیشه التا راتلیو دغه لپاره کې موږ خپلوم التا حاضري ولګم کې موږ هم دا مومنټ کې شامل وو خدي اوس دا چې کوم نن سبا پرایم منسٹر دی دا کمپرمایز کړیو لاړ ملک څخه بار د دې چې کوم نن خلک دی نه ډېر کیسې کہانی کوي ټي وي باندې د ولاړ دی دا التا روزانه جلوس خالی خپل ځان حاضر لګېدو د لپاره التا راتلیو شو خیر دی بیا چې کوم 3 نومبر باندې دغه لپاره امپورټنټ دی 3 نومبر کې دغه ایمرجنسي لګلو موږ هغه وخت چې کوم جج صاحبانو شپږ جج صاحبانو مطلب دا سیچرډے دی سیچرډے مطلب خو سپریم کورټ کې دا ججمنټ دی موږ وایم ججمنټ دی کې تاسو هغه روز خپل پینډینګ چې کوم ججمنټ دی هغه لیکوي هغه پاس موږ امیډیټلی دا پاکستان په هیسټري کې فار د فرست مولوی چې کله سړی تاسو سره خدای تعالی مهرباني دي نور تاسو سره شم ملګران دي ستاسو دوستان دي د طاقت هم ډېر راشي جی جی موږ هغه order suspend کړو خدي حلف نو اغست حلف موږ ته ولې ورکړي دشمنان ته څوک حلف ورکولی شي موږ هغه order suspend کړو چې تا مارشل نه دی لګولی شي دا پاکستان په هسټري کې دنیا په هسټري کې صحیح دا نمونه آرډر څوک نه دی پاس کړی د دې ماشاءالله آرډر ختم صحیح بیا دا ته خشم وشو کیسه دا وی نه دی سیستم ولې د سټې دی بیا کیسه شروع ها بیا خدای تعالی دا شکر دی چې دا ملک الیکشن وشو الیکشن کې سیویلین ګورنمنت راغی دا اوس مشرف تاسو معلوم دي چیرې دی نه صحیح فارغ صحیح اوس خدای تعالی دا ګرد دا رول اف لا نور چې کوم دا دی نه د سپرمیسی اف کانسټیټیوشن آئین کی بالادستی آئین کی بالادستی د دې په وجه څخه دی چې دا شکر دی چې د اوس دا دویم جمهوری حکومت جوډیشری وکلا میډیا سیول سوسایټي لیبرر سټوډنټس کسانان کاشتکاران ټولو ولس هر څوک چې کور کې مطلب دا چې کوم مطلب فیمیلز دی نه هغه ته څه دغه کې دلچسپي وه هغه هم دا کیسې واخیستې دعاونه کړې وو دا کړې وو کله چې دوی دې سره دا چیف جسټس بار چې دا خلک خدای تعالی دې کړي اوس دا رول اف لا د ملک کې صحیح د هغې څهره ټول تاسو ته چې جمهوري دور شروع دی جمهوري حکومتونه راځي د هغې نه دا کې زه دا وایم ما ولې د دې څهره دا ګرد چې کوم پاکستان دا ولس دی هغه په سر کې دی دا کورت صاحب نه ښکاري کورت صاحب چې هغه چېرته دی هغه هم هغه تحریک نه هغه ډېر ستا واخیستل کورت صاحب ډېر واخیستل نور زما ملګري لیکن دا ګوره نه چې وخت تېرېږي نه خپل هر کوئی چې څوک دی خپل مطلب حالات دی کیسې دی کانې دی لیش لکه زه هلته چیف جسټس لاړم بیا زما سره تعلقات ختم شو کورت صاحب خیر دغه ډېر غټ سړی دی زبردست سړی دی زما کوټه والا دی هغه دغه ویم چې زما لکه ډېر اکټیو و زما رول لیکن بیا چې کوم مطلب هغه چې کوم دی نه اکټیویټي هغه ډاون شو زما سره تعلقات دا وجه څخه زه لاړم هلته جج جوړ شوم واپس چیف جسټس خو خپل آئین او قانون لاندې فیصله کوي چاته رعایت هم نه ورکولی شي رعایت څوک غواړي هم نه چې که څوک غواړي هغه ته بالکل غلط فهمي دي داسې کیسې کرپشن د لارې مو څه ګامونه پورته کړي دي د هغه هم راته لږ څرګند کړي چې داسې غټ دا چې کوم زما په ملک کې دا چې کرپشن دی دا ناسور دی دا نه دی چې کې
پیپلز پارټي په حکومت په وخت کې یا مسلم لیگ په حکومت کې وخت کې دلته هر چاته چې کې موقع ملو شوې دی هغه فایده واخیستل کرپشن څخه خپل کورونه ودان کړي دي نور غریب ملک د دې دلچسپي نشته زه خدای همیشه وایم چې خپل د ملک سره دا پیار کوه love this country بیا چې کوم وخت چیف جسټس جوړ شوم پیپلز پارټي حکومت راغلی بیا کرپشن غټ کیسونه ډېر د پنجاب بینک کیسې ګوره د حج سکیم تاسو ګوره NLCL کیسې ګوره نور دومره کیسونه ماته اوس یاد هم کرد کرپشن الټیمیټلی دا چې کوم سویټزرلینډ کې د دې دا چې کوم دولت پاکستان څخه ټول کړی دی نه جی هغه دومره کیسه و چې کوم 31 جولای باندې یو ججمنٹ ورکړی و د لارجر دی مشرف ګرد اقدامات مش غلط کړو هغه اقدامات کې یو NRO کې دا اقدام و چې کوم سویس والا چې کوم کیس دی هغه ختم شي موږ هغه کیس هم بحال کړو په ججمنٹ په ذریعه بیا چې کوم وخت هغه بحال شو بیا موږ مطلب دا تقاضا موږ دا تقاضا چې تاسو داسې وکواس لیټر ولیکاو هغه لیټر څخه د دوره کړو چې زه لیکم بیا هغه په وجه څخه یو پرایم منسٹر ته سزا وشو ټیل د رایزنګ اف د کورټ یو 7 ممبر بنچ جسټس ناصر الملک صاحب دی هغه پښتانه دی جی جی کې پی تاسو ته په پیښ دی هغه بنچ هډ کړو بیا د دې پټیشنز ما په کورټ کې رااله 3 ممبر جج صاحبانو پټیشن دا شاید په رااله تمات ویل د کله کله پټیشن رااله چې صاحب دا ته سزا شوې دي سزا وجه څخه دا اوس ډیسکوالیفای دی مخکې هغه چې کوم پټیشنرز دي هغه یو ریفرنس دغه ته کړی و سپیکر ته سپیکر صاحب د ریفرنس ریجیکټ کړی و هغه ریجیکټ کېدو دپاره چې کوم ریجیکټ چې وشو هغه چې آرډر خلاف دا موږ لاړل بیا موږ یوسف رضا صاحب هم فارغ شو بیا هغه بعد نورم کیسې راجا راغو بیا ورپسې نوره کیسې وکړې نوره داسې بیا دا چې کوم نه دی دا چې کوم رینټل پاور پروجیکټ دومره پیسې و ایډوانس ورکړی و خبره ته څه کیسې و ما ویل نه هر څوک راځي خپل کور ابادان کوي نور چاته به نور خیال نه کوي داسې سمه ده موجوده په سپریم کورټ کې وایي د تاریخ یو غټ هغه ده خبره چې په باچای وخت باندې لاس اچولی شوی دی او د پانامې په کیسه کې رانیولی شوی دی ستاسو په وخت کې او دې وخت کې د سپریم کورټ یادو یو وزیر اعظم سپریم کورټ رابلي ګیلاني صاحب په شکل کې دې باندې هم کیس د نواز شریف باندې دی نه رابلي سپریم کورټ وجه څه ده ولې دا چې کوم GIT دی نه GIT سپریم کورټ مقرر کړی دی هغې نه مخکې نه GIT سپریم کورټ جوړ کړی دی دا ډیپینډ کوي کیس ټو کیس سم دا کې فرق نه راځي اوس چې کوم حال فلحال د کیس چلیږي د دې چې کوم انویسټیګیشن دی نه تفتیش دا GIT کوي چې کې GIT دا تفتیش کوي GIT پرایم منسٹر ته اغوښتی و هغه تللی و دی څخه چې کوم تفتیش وشي هغه ناروز هغه خپل خبر نسته مکمل کړی دی نه دی مکمل کړی لیکن هغه هلته حاضر شو پیش شو چې کې سپریم کورټ اغوښتی و بیا شاید سپریم کورټ خو خدای د شکر دی چې مطلب مشر ډېر نه غټ عدالت دی نه پاکستان لیکن GIT چې کوم انویسټیګیشن لکه SHO دا سپریم کورټ په طاقت په وجه څخه دا سپریم کورټ یا زیاده وایم چې دا قانون په طاقت په وجه څخه زیاده وایم چې دا کانسټیټیوشن چې کوم دی نه د دې په وجه څخه دا چې کوم نن پرایم منسٹر پیش وې دی انویسټیګیشن ټیم په مخ انویسټیګیشن ټیم هغه دی چې څوک تفتیش کوي تفتیش څوک کوي عام حالات کې چې لږ موږ اوس چې کوم ناظرین دی نه د دې مطلب دغه دپاره سهولت دپاره تفتیش دغه دی چې لکه یو تانه کې تفتیشي افسر ته یې څنګه پوښتنه کوي SHO صاحب دا کې فرق نشته دا بیغم شه ده د GIT نه وړاندې د سپریم کورټ کومه فیصله راغله 2-3 باندې هغه فیصلې ته په کوم نظر ګورئ نه هغه چې ګوره نه اوس
چې کوم وخت پورې فیصله ریزرو دی نه جی دا یا اصول دی نه یا معامله انډر کنسیډریشن دی نه جی زیر تجویز دا وایم نه چې خلک هم پوهېږي چې کوم وخت فیصله وشو تا ته اختیار دی ته دغه باندې خبرې اترې کولی شي دوه جج صاحبان چې کوم فیصله وشو نه جی هغه کې دغه ته ډکلیئر کړی دی د دې خلاف فیصله اناونس شوی دی فیصله کړی دی دا کہ دا صادق و امین نستا خیال چې کوم ستا کانسټیټیوشن ده نه دي کانسټیټیوشن لاندې یو داسې دفعه دی جی هغه دفعه دی 62 ایک فی نه 30 نه فی 62(1)(f) هر څوک چې صادق امین نه دی صحیح اور کوर्ट مین انکلوډینګ سپریم کورټ جی د دې خلاف فیصله ورکړی دی هغه ډسکوالیفای شي هغه ډسکوالیفای چې یو وار ډکلیئر وشو بیا ممبر اسمبلی نه پاتې دی شي که ممبر اسمبلی نه و پاتې دی شو بیا وزیر اعظم څنګه جوړیږي درې اول چې کوم جج صاحبانو نه هغه دغه ته کلین چیټ نه دی ورکړی دا نه ویلی دی چې ته بری یې یا دا هم نه دی ویلی چې ستا خلاف مطلب دا ثبوتونه نشته یا هغه دا ویلی دی چې د دې نور دا کې تفتیش وشي نور چې کوم کاغذان دي کیسې دي کہانی دي نور تفصیل چھانبین نور وشي دا چھانبین دپاره تفتیش دپاره د چھانبین دپاره اوس دغه معامله جی آئی ټي په مخامخ پرته دی او موږ ته ګرد پاکستانیان ته د خدای تعالی خوا څخه یو ډېر زه دا وایم کې نعمت دی دا چې موږ سپریم کورټ اپیکس کورټ داسې روان دي دا په کیس کې چې خلق ته ان شاء الله تعالی خدای تعالی په کور کې دا کې ډېر امید ان شاء الله وکړي به دعا به وکړي امید به جوړ شي چې خدای تعالی دی په سپریم کورټ په وجه سره دا ملک څخه کرپشن به ختم شي سم دغه پوړی یو ګام کېښودلی شو د کرپشن د خاتمې دپاره تاسو څه ګڼئ چې را دې ایکسپیکټډ ستاسو په نظر کې یو ایکسپیکټډ فیصله یا فار ایگزامپل تاسو دې ټایم کې چیف جسټس وئ تاسو به څه نه دا چې شدید تا ته دا وایم ایکسپیکټډ فیصله دا سټیج باندې موږ نه وایلی شو تاسو په نظر کې یا تاسو وایي چې نه میټر سب جسټس سب جوډیس دی زما وخت هغه خو تیر شو چې دا خبر ته ما څخه 2013 کې پوښتنه کړې ما شه جواب تا ته ورکړی و ښه ته بس ټیک ده سر دا راته ووایي چې مطلب د دې اثرات مطلب د دې فیصله یو پازیټیو راغه او ښه صحیح طریقې سره دغه چې کوم ریل مانو کې کومه غلا به ورته وایي چې غلا شوې ده او ونیولی شي نو بهرحال د دې اثرات به مخکې به څومره فروټفل به وي او د نورو دپاره به داسې شاجي دا وایم دا چې کوم اکاؤنټیبلټي شروع کړې ده نه موږ ما هم یو پولیټیکل پارټي جوړ کړی دی په هغې راځو نه هغه کې موږ درې پرنسپل دا کړی دی چې هغه باندې موږ عمل کوو سم یو دی عدل یو دی احتساب یو دی مساوات چې کوم احتساب خبرې کوم نه موږ احتساب هغه خبر کوم چې هر څوک چې کشته هغه لحاظ نه کیږي روتھلیس اوس دا ګوره 9 مارچ 2007 څخه چې کوم وخت دا په ملک باندې یو ډیکټیټر قابض شو بیا تحریک شروع شو بیا د خلک ته معلوم شو چې موږ ملک سره څومره غټ دوکې وشو څنګه لوټ مار کیږي څنګه معاملات چلیږي دا اوس خلک چې کوم دی نه خلق خدا دا آواز دی دا چې کوم اوس دا معامله شروع شوی دی دا ګوره چې کوم پاناما دی پاکستان کې نه دی دا خو پاناما یو سټی دی هلته یو تحقیقات کړی دی موزیک کته وایي
هغه ځای څخه راغلی دی کې د دې دوه کمپنیو دي د دې هلته فلیټونه دي نور کیسې دي کانیا دي هر څه دي دای وجه څخه دا کوره یو بګنینګ چې کوم دی نه ډېر زبردست شوی کریډټ دا ورکوم زه دا خپل خلق ولست اور هر چاته خلق دغه کریډټ نه ملا څوک چې کریډټ علي مختلف پارټیان ولې هغه ته کریډټ نه دي بالکل نه حاجی کریډټ میډیا ته دي کریډټ خلق ته دي کریډټ ولست ته دي دا خلق ډېر قربانیان ورکړي دي دغه رول اف لا د پاره تا ته معلوم دی چې 12 مئی باندې څومره وکیلان څومره خلق الته مرډر کړو تا ته معلوم دی هغه نه بعد دلته چې کوم د جولای په میاشت کې 14 جولای دلته چې کوم د افیټ باندې موږ یو جلسه هغه کې بم بلاست وشو څومره خلک هلته موټ شو بیا 9 اپریل هغه 2008 کې هلته کراچي کې دا چې کوم وکیلان ته زنده سوځلیو خپل چیمبرون کې هغه نه بعد دا سایوال په علاقې کې سایوال په عدالتو کې پولیس په ذریعه څخه 3 مئی 2007 باندې دا وکلا تا ګرته اور کې سزدلو نور انداز لس پولیټیکل پارټیان څه کړي پولیټیکل پارټیان هغه وخت ناسو کورو کې تاسو خلکو ولسو دغه لپاره تاسو چې کریډټ غواړي څه د کریډټ غواړي خپل لاسونه مصفان نستا کریډټ غواړي خپل ګوره څوک خبر کولی شي چې ګناهګار نه دی بیا خپل دغه ګلاس سوز دی نه هغه باندې کښېنه بیا پترونه مه واچاته سمد د مشرف د بهر تلونه پس د آرټیکل 6 پوزیشن دی آیا هغې ته شدید هم زبردست خبر ته پوښتنه کړې دی ګوره څومره وار دا ملک کې خلک ته پکار دي چې دغه خلک ته به معلوم شي هر 10 کال نه بعد 15 کال نه بعد چې کوم کانسټیټیوشن سسپینډ کوه ایبروګیټ کوه دا کوه بیا مارشل لګلیو څوک پوښتنه نه دی کړی دا چې کوم 6 آرټیکل 6 چې کوم د دې خلاف کیس درج وشو نه دا هغه آرډر وجه دی چې کوم 3 نومبر 2007 باندې 7 ممبر بینچ سپریم کورټ کې پاس کړو هغه چې کوم 7 ممبر بینچ آرډر پاس کړو هغه نه بعد ګرد فوج رااله هغه موږ خپل سپریم کورټ ته دغه خپل دغه کارډن کې واغسته خیر خپل کورو ته لاړم مشکل څخه زه تقریبا 3 نومبر څخه 24 مارچ پورې خپل فیملی څخه قید کېم نور چې کوم جج صاحبانو هغه قید کېو لیکن آهسته آهسته هغه ته ریلیکس کړی او خلاص شو ما ته 3 نومبر څخه 24 مارچ پورې هلته خپل کور کې نظربندم بچیان سره دوايي ګراسري هیڅ شی د اجازت نه و تا اندازه وکړه موږ باندې خدا خلک چې کوم یو کربلا جوړ کړی اوس کوم دا خلک د پولیټیکل خلک وایي چې کوم دا کړی دی فلانکې وړی دی هغه وخت مشرف دومره مضبوط و چې دا خلک په خپل سیلف دا چې کوم کمپرمایز کړی و یا سیلف ایکزایل ته لاړ دا چې لکه دغه و کوم چې هغې سره بالکل بېنظیر دا فرانکې دا خبر دا کړی و چې دا چې خلک دواړه لیډران دی دا ملک کې نه دی راتلی شي دا چې کوم دریم لیډر اوس جوړ شوی دی ستی په علاقې دا د دې سره شامل و دی هغه وخت هم دا ته امید و چې زه پرایم منسټر به جوړ شم هغه وخت هم لیکن بیا تحریک یې دا حصه واخیسته هر څه چې کوم اشتیا خبر دی سړی په کار دی کې وکړو دا کې دومره ورکړو ستاسو په نظر کې نه خبره دا ویلي وو مشرف علی الاعلان ګرد دنیا په مخامخ کہ جب دا خلق چې راځي اوور مای ډیډ باډي کہ زما لاش باندې چې کې پي هغه راتلی شي نو دغه ته اجازه نشته لیکن دا چې کوم تحریک شروع شو هغه کمزور شو دومره کمزور شو چې کې لاړ خپل یو کمپرمایز کړو دا بیا چا سره
بېنظیر بوټو صاحب سره هغه خپل کتاب کې د ریکنسیلیشن دا نه اسلام ډیموکراسي ان ویسٹ دا کې یو چپټر دی هغه وګوره. دا راته وایي چې ټیک ده. نه اوس یو خبر دا دی نه چې آرټیکل 6 والا کیس دی هغه په وجه څخه کیس رجسټر شو هغه ججمنټ په وجه څخه ګرد کې هغه 31 جولای 2009 ججمنټ دی ډیر مشهور ججمنټ دی. صحیح. هغه بنچ ما په خپل هډ کړی و هغه لیکلی ما ججمنټ لیکلی. اوس د دې خلاف دا کیس چلیږي دا دومره د نه دی دا سوی دلیر چې کې راشي دلته فیس کوي دلته چې پیشیان شروع شو کله دلته هسپتال کې کله کور کې کله فلانکې بیماري کله فلانکې بیماري کله دانه کولی شم کله دانه آخري کې دای موجوده ګورنمنټ دا هغه ته فیسیلیټیټ کړو دا لاړ ملک څخه بار ګرځي بالکل دا حکومت ریلیکسیشن کېدن د پاره وجه څخه دا کار حکومت خپل یو چې دا باندې خو ډېر مطلب ډیبیټ وشو په خپل ډېر پروګرامونه کوي مله دا نه دی سمه. اوس بیا هم چې کوم خبر دی قانون آئین باندې چلیږي اوس دا هغه ولې ناراضي ملک ته دوه راست کیس دلته پراته دی پیشن کیږي تاریخ ملاویږي دا چې کوم پراپرټي دی اٹیچ شوی دی پراپرټیونو کوم پاتې شوی هغه باندې شت شو کوئی objection کړی کله خبرو کې راځي موږ به ګورم تاسو هم ګورئ خبرو. سمه راځو ستاسو پولیټیکل کیریئر ته راځو چې د ستاسو کوم کیریئر او د پاکستان چیف جسټس اف پاکستان دا کیریئر نه اوس راځو ستاسو پولیټیکل چې کوم کیریئر شروع شو سوچ څنګه راغو چې د پاکستان د پاره یو د پولیټکس په ذریعه سره په میدان کې راتګ څه سوچ راغو چا ویلې یا خپله سوچ څنګه چل شدید ګوره دا کې چې دا فیصله دی نه دا ډول ډېر مشکل فیصله دی زندگی کې دا خدای تعالی شکر دی کہ تقریباً 24-25 سال 23-24 سال چې جج پاتې شوی ما ډېر کتلی و دي دغه خدای د خلق د دې څومره تکلیفونه دي څومره دا خلق ډیپرایو دي هر څوک چې امیر دی هغه مطلب نور امیر جوړیږي چې کوم غریب د غریب پوښتنه کوي غریب ته جوړیږي چې کوم وخت زما ریټایرمنټ وشو 2 کال ما دا سټډي کړی و خاموشي څخه خپل پاکستان نور خلق نور ملکو دا چې کوم سیستم دی دا ولې هلته ولې دا نه کېدی چې یورپ کې ولې ترقي راغلی خاص طور پې چې کوم هغه خلق اسلامي چې کوم طور طریقې دي هغه اپلای کړی دي خپل خلق لپاره ډېر مطلب سہولتونه ملاویږي چې کوم وخت ما 2 کال پوره شو ما دا سوچ لګلی و چې اوس یو فیصله وکړو سره یا کور کې کښېنه قرار پنشن ملاویږي شکر دی خپل کورم کوټه کې شته شکر دی دغه نسته تکلیف اور تورسا خپل قرار کښېنه کور کې نور بالکل تا ته ضرورت نسته بیا دا دی چې یو بحیثیت تماشائی دا چې کوم دریا دی نه دریا په کناره باندې کښېنه تماشې ګوره کې یو جهاز روان دی مچھلی ته څوک به ونیسي یا خپل رول پلی کوه زما دا ډول طبیعتونه ما ته ویل چې کوم وخت جج وشوم یا اډوکیټ جنرال هغه وخت څخه زما په ډېر مطلب ولې ډېر کنټیکټ کې راغلم نه خلک کې وکالت کې دا و نه کې یو ون سایډډ ستا وکالت دی هلته تا خو هر څه چې کوشش کوي خپل کلاینټ ته ډیفینډ کوي هر څوک چې کلاینټ دی دغه کې نسته لیکن کوم وخت جج جوړ شو یا دغه نور په عہدو باندې راځي تا ته دواړه پکچرونه معلومیږي که یاره دا خلک باندې څومره ظلم دی
دا چې کوم ماشه ګرد دعا خپل مطلب ټینور کې د ګرد بیا کرپشن د ملک کې دا چې کوم ناانصافي فیورټیزم نور چې کوم څوک دی د ظلم ور کوم ترقی دی نن سبا ملک یار هر څه شی مختصرا دا وای چې نن سبا استا چې کوم د بجټ رالی ته کوم استا ایکسپورټ ټریډ ډیم ډیفیشنٹ دی تا انډستری کار نه کوي دی وجه څخه بار مال نه دی هغه نه جوړیږي په ټي وي خو مونږ ګورو چې ډېره لویه ترقي کېږي یا ټي وي کې خاص ګوره لیکن هلته بھائی ګوره ریمیټنسز ستا کم شوي دي ولې ستا باندې خلک بروسه نه کوي قرضې تاسو دومره واخیستل چې ستا خوا څخه ستا نه مخکې چې کوم حکومت و هغه دومره قرضې نه دي واخیستلی شوي ستا چې کوم ایکسپورټ ټریډ دی هغه چې کوم کم شوي دي نور چې کوم دومره کم شوي دي که د اندازه نه لګولی شي نور چې کوم دی ستا پبلک دپاره دا چې کوم وایي موږ HDI هیومن ډیولپمنٹ انډیکس یو انټرنیشنل فارمولا دی هغه هغه کې ګرد دنیا کې 188 ملک دی جی ستا چې کوم هغه کې نمبر راځي 144واں نمبر دی دا خلک دا بیوقوف جوړېدو دپاره هر څه چې دعوې کوي وکوه لیکن خلک دا هېڅ شی نه ملاویږي هېڅ شی نه ملاویږي دغه لپاره بیا ما فیصله کړې وه یاره دغه خدای تعالی تا ته دومره عزت ورکړی دی دا پاکستان په وجه سره پاکستان استا وطن دی دا خلک دا سوسایټي ډېر شک کړی دی رول آف لا په مومنټ په باره کې دی وجه څخه نن ماشاءالله نسته ملک کې نور دغه دی جمهوریت حکومت دی چې کې کور کې کښېنې بیا وخت تېرېږي څومره زندګي د 2-3 فلور کال نه بعد مړېږي څه وشي ما ولې یو داسې پولیټیکل پارټي به شروع کوم چې کې دا هغه سسټم چینج کوي ولې دا چې کوم تقریبا 69-70 سال شوی دی دا پارلیمنټیرین سسټم چې کوم دی نه جی دا اوس پورې ډیلیور خو نه دی کړی ګوره څوک راځي پارلیمنټ کې چې کې دولتمند سړی دی څوک راځي کې وډیرا دی چودھری دی ملک دی پیر مرشد والا دی ته کله کتلی یو دوه کسان لکه دشتي اصل وای دستی نور غریب خلک نستا حق هغه دی ملک هغه په وجه څخه جوړ شو قائد اعظم چې محمد علي جناح مرحوم چې کوم دا ملک جوړ کو دا غریب خلک دا په وجه څخه بیا ما زما په دغه په خپل نو زما ملګرن صاحب زما سره د شیخ حسن الدین صاحب زما ډېر دوست و نور ډېر خلکو دا ورته مشورې کړې دا ویلې ټیک دي سر موږ ستاسو سره ولاړ بیا خدای دې شکر دی پاکستان جسټس ډیموکریټک پارټي په نامه څخه موږ پارټي رجسټر کړو اوس موږ چې کوم دین نظریاتي نظریه موږ دا دی دا چې کوم موجوده سسټم دی نه پارلماني شاجي دا نه چلی شي دا تاسو ډیر ټیسټ کړی دی دلته پکار دی صدارتي نظام حکومت صدارتي نظام حکومت کې یو خبر دا به وشي چې هر چاته بیلنس فیډریټنګ یونټ بیلنس هر چاته خپل بیلنس حقوق ملاویږي څوک چا سره ګیله ملم نه کولی شي ګوره چې دا سیستم کامیاب به وشي ان شاء الله تعالی و بشي موږ خدای تاسو دعا کوم چې پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت دا چې کوم قائد و نو رحمت الله علیه قائد اعظم محمد علي جناح هغه ویژن دا هغه ویژن هم دا چې ملک کې صدارتي نظام برایي دی په وجه څخه اوس کوم کانسټیټیوشن دی زیاتره پارټي لوګ ولې کوم د دې کاپي کانسټیټیوشن کې موږ کوم اگر ډاون ټروډن خلک دی جی غریب خلک دی مسکین دی هر هغه خلک چې کوم چابړي والا دی هر هغه سټوډنټ کې کوئی چانس نه لري هر څوک چې مطلب کور والا دی فلانکې دی انجینر نه دی هغه د ګرد لپاره مسکینونه جوړ کړي دي اوس موږ دا چې کوم وجه څخه موږ ته امید دی چې دا خلک کم از کم دا باندې دا یو ور بیا به پوه شي چې دا موجوده سیستم دی دا استحق کې نسته
داسې یو پارټي راوله چې هغه سیسټم انټروډیوس کړي چې دا ملک هم مضبوط شي د ډیفنس هم مضبوط شي بارډر هم مضبوط شي نور چې کوم خلک هم خوشحاله شي. مومنټ داسې سایلنټ دی که څنګه په ډېر ښکاره نه دی داسې ستاسو مومنټ؟ نه مومنټ اوس دا دی چې نوا پارټي دی نور چې کوم موږ پارلیمنٹ کې فی الحال موږ ویزیبل نه یم نه دی وجہ څخه دا معلومیږي چې شاید سایلنٹ دی لیکن کار روان دی را روان جی آرگنائزیشن ورک دی جلسے دی کلا پولیټیکل پارټیز ایکټیویټیز دی کله پریس کانفرنس دی کله بجټ ته خبرې لګوم نن هم تاسو به ګورئ ډاون کې هغه چې کوم دا حکومت دا اوس یو چل جوړ کړی دی کې دا چې کوم ریګولیټري باډیز دی نه دا خپل محکمو لاندې راولي چې هر څه چې لکه اوس نیپرا دی چې الیکټریسټي ټیکسونه سوري پرایس مقرر کړي په لاس کې واه اوګرا دی اوګرا ګور دنیا کې نن سبا چې کوم دی نه پټرول قیمت مطلب ډېر لاندې تللی دی لیکن ستا ملک کې اوس پورې لاندې نه تللی ولې د دې کنټرول دی دغه نور ده هغه موږ مخکې یو موږ پټیشن داخل کړی چیلنج کړی هغه موږ په حق کې وشو بیا دا چې کوم ریګولیټري باډیز دي نه دا انډیپینډنټ دي کوم نه دي خوشحال کې دا انډیپینډنټ شي نن به ډاون کې تاسو وګورئ خبرم چې سره وړي ستاسو پارټي ولس لپاره خوشحالي ایجوکیشن هیلث نور عزت ریسپیکټ قانون آئین په مطابق د دې حقوق پابندي سمن اعتزاز سے تاسو سره په مومنټ کې د وکلا مومنټ کې ډېر مخکې اوس جو سایډ ته دی وجه یې نه د دې خپل پارټي دی هغه پیپلز پارټي فرام د ویری بیگ هغه ټیم کو ډېر تاسو سره ډېر نه هغه وخت ګرد پارټیان ته هغه چې کوم وخت ماته ته ویلو نه څوک دومره جرأت نه کولی و چې مشرف مخامخ انکاونټر کې هغه مخامخ په ولاړ شي دا وکلا صاحبان دا خپل دا کوششو څخه دغه ته چیلنج کړ هغه وخت اعتزاز صاحب وکیل و نور وکیلان و اس کو احمد خان و منیر ملک و دا حسن الدین شیخ صاحب و د ګرد او ډېر جج صاحبان جوړ شوی دی د ګرد هغه وخت وکلا لیکن اوس چې کوم وخت دا ریسټور شو بیا خپل لکه منکور صاحب ته ویل موجوده دور کې ټول پولیټیکل پارټیان چې کوم مخامخ کول مونږ کومه پارټي داسې تاسو ته ښکاري چې هغه څه د بهترۍ لپاره څه کوي څومره مخامخ تاسو نه ویلی شم دی ډېر مشکل دی ډېر مشکل دی بیا را روان وخت کې ستاسو پارټي دي څومره پارټیانې دي چا سره به داسې هر چا سره هغه سره موږ مطلب خپل دا کولی شو هر څوک چې موږ چې کوم نظریه دی پریزیډنشل فارم آف ګورنمنټ هغه ته سپورټ کوي نور هغه پارټي چې خپل ملک خپل وطن دا پاره سوچ لري هغه سره موږ لاس ملاو کوو سمه اراده مشته دی ولې نه دی چې څوک پاکستان د سپورټ لپاره کار کوي ولې موږ هغه سره نه لړیږو سمه ستاسو یو جهان مننه ډېره مزیداره گفتگو شو یقینا ډاکټر ورځم دا پورا کیریر شو پکې بیا ورسره مونږ د اختر کیسې څومره چې وي هغه ټولې مونږ تاسو ته نن د اختر د دې مبارکې ورځې بیا د دې د خوشحالیانو د برکته چې کوم دی مونږ هم رایوځای شو ښایسته خبرې شوې پکې د ملک د بقا د ملک د ترقۍ دپاره هم سوچونه خیالونه هغه ټول چې کوم دی نو ارادې هغه هم تاسو سره د افتخار صاحب چې کوم ذهن کې یو ویژن و یو میشن و هغه کوم سوچ و تیر چې کوم د خپلو وختونو کې چې هغې کوم یو ډېرې ستړې کړې وې بې انتها ستړې کړې وې چې هغه ستړې نن تاسو ګورئ هغه بیا هم کریډټ نه علي خپله ما ورته کریډټ تاسو ته ځي نه وایي کریډټ چې کوم دی هغه مولس ته ځي میډیا ته ځي نور چې کوم څومره وګړي دي چې هغوی پکې هلې ځلې کړي دي منډې تړې والې دي وایي هغوی ته ځي خو بهاره د دوی د ستړو د وجې
نن په پاکستان کې یو داسې یو جمهوري دور دی د ماشاءالله نه بالکل د هغې د چا خبره چې د هغې بالکل نه ساسراج شته دی او نه داسې په مستقبل کې ګوري ولې چې د هغه ټایم وختونه او بیا د هغې چې کوم نن سبا بدقسمتۍ نه د ګډ ګورننس په وجه باندې چې چا وایلیشن کړی و هغې ته چې کوم دی نو سزا نه میلاویږي د هغې د وجې چې کوم دی نو لږ شاته مسله دغه الله اخري د خدای نه کړي وروستی د دې خپرونې وروستی پیغام ولس ته څه به ورکوئ چې زه ولس ته ستا په چینل په ذریعه څخه خالي یو خواست کوم چې دا چې کوم پاکستان دی دا موږ خپل وطن دی د دې په وجه څخه موږ عزت دی موږ بچیان فیوچر دی دغه وجه څخه لو پاکستان څخه محبت وکړه هر څه چې تاسو کولی شئ ډیره مننه کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او یقینا د اختر مبارکه ورځ ده تاسو به ترنه ډېر زیات خوندونه اخیستي دغه مو هڅه وه چې یو داسې نومیالی چې هغه د دې خاورې نه پیدا دې خاوره کې خرپوڅې کړي او بیا هغه د دې خاورې دپاره ډېر هر څه کړي دي او نور هم وایي چې کور کې به کښېنم نو څه به وکړم خو نور هم څه کول غواړم چې زه ګورم چې د دې د خاورې دا چې کومه د دې د وطن دا خاوره چې ده دا په ما ګرانه ده او دې خاورې سره مینه کوي او وایي چې بی د دې خاوره کې هر څه شته دی دا ډېره زرخیزه خاوره ده خو چې څوک یې په طریقې سره او د ښه نیت سره یې چې کوم دی نو استعمال کړي راځي دی په دې باندې یو میشن دی د دوی د پارټۍ چې پاکستان جسټس اینډ ډیموکریټک پارټي چې هغوی وایي چې موږ په دې به کار کوو چې عدل سره بیا چې کوم دی احتساب او بیا مساوات درې خبرې دي خو ډېرې طاقتورې او زورورې خبرې چې په دې عمل وشي الله دې وکړي چې په دې باندې عمل وشي د دوی ارادې هم مضبوطې دي او دوی وایي چې په دې باندې موږ امپلیمنټیشن کوو بهرحال ډیره مننه کوم ستاسو چې تاسو هم خپلې چایګانې مایګانې هر څه پرېښي مېلمانه هم پرېښي او موږ د ناستو یو زموږ د خبرې موردي امید کوم چې ډېر اثر به شوي چې هغه د چا خبره چې چا باندې اثر نه شي نو بالکل هغه مونږ په کلاس کې ویل چې دا باچا دی ویل هلته شاته کښېنوئ نو هغه باچا و ډېره مننه کوم لاله یو ځل بیا اختر مبارک شه ډېر اختر مبارک شه او خوشحالي دې الله همیشه دپاره زموږ په دې کام باندې ډېره مهرباني تاسو ته اختر مبارک شي پاکستان زنده باد